بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو رور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ افیشل فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس لایو افیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه، او یو بله پاڼه ده شینواری سپیکس اردو، هغې کې موږ په اردو کې ویډیوګانې اچوو، مینه محبت په همداسې خپرو، ځکه چې دنیا کې ډېر خلک دي چې اردو ژبه یې او الحمدلله زموږ هم اردو ژبه زده ده. ښه، د پښتونخوا پښتنو ورونو د ویډیو چې دا خو خاص ګوره د کرکټ مینوالو دپاره ده، خاص تاسې دپاره ده. هغه چې د پاکستان نوم سره یا دغه سره الرجي لري، تاسې نه هیله کېږي چې دې دغه نه وځئ لایو نه یا دا ویډیو ګورئ ما سکپ کوئ، هسې چټي ځان مه سوځوئ، بدې ردې ضرورت نشته. او د پښتونخوا ورونو کشور کوئ، شیر کوئ د کرکټ مینوالو سره، موږ به دلته په کرکټ باندې خبرې کوو. او بیا دې نه غټ گیم پاکستان ورسز نیوزیلینڈ سیمی فائنل، پاکستان په سیمی فائنل کې اوس راځو ټیکنیکل خبره ور باندې کوو. پاکستان دپاره ګوره دا خبرې خو یو طرف ته چې څنګه راووتو، دا کیسه ختمه شوه، پاکستان سیمی فائنل کې دی، او هغه چا سره سیمی فائنل کې دی چې ما غوښته، شاید ډېر مینوالو غوښته چې پاکستان نیوزیلینډ سره سیمی فائنل راشي، ځکه نیوزیلینډ باندې د پاکستان لاس چې دی بر دی. ما خو تاسو ته مخکې ویلو د ساوت افریقې او د پاکستان میچ کې ډېرو خلکو او ساوت افریقا پاکستان به ساوت افریقې نه ګټي. صبر وکړه یار، صبر وکړه، وایي شوي پاکستان راغی ساوت افریقا یې بیټ کړه. ولې ما ورته داسې ور باندې لاس بر دی لکه زموږ چې په دې تره زامنو آیرلینډ او زیمبابوې باندې بر دی. ښه ټیمونه دي، ګوره آیرلینډ هغلته دغه وواهه، انګلینډ وواهه، زیمبابوې پاکستان وواله، مخکې هم ګوره هغه په پاکستان ته چې راغلي هم ووهلي وو، مګر زموږ ور باندې داسې لاس بر دی چې همیشه یې غربو. نو همدغسې د پاکستان هم په ساوت افریقې باندې، په بنګلادیش باندې، په دغه باندې نیوزیلینډ باندې، په دې ټیمونو باندې تیز ورځي. ساوت افریقې باندې تاسې وکوتو 4 کسان آوټ وو او ښه سی لوبه یې کوله، بال یې سټرایک کاوه. ګوره 2 فرق یې ښه، یو دا پلیرانی چې دا بال کلاري داسې دغه کوي ایسارئ، یو هغه انټینټ والا پلیران چې هر بال یې هغې باندې ورځي، ور روانې کوشش کوي چې هغه یا باونډري یا سنګل ډبل یا داسې دغه کي. نو پاکستان ساوت افریقې سره انټینټ خو د همداسې باید په نیوزیلینډ کې هم د نیوزیلینډ په استرالیا کې هم د نیوزیلینډ خلاف همدغه انټینټ، همدغه اګریسیو نیچر شو کی. ښه کار دا دی چې دا سیمی فائنل په دغه کې نه دی، پرت کې نه دی، په برزبن کې نه دی، په بل ځای کې، دا په سیډني کې دی. او سیډني چې دی تاریخ راوالی ټرنینګ وکټه ده. نو مطلب دا چې پاکستان همیشه سپین وکټ باندې هسې خوشحالي. نیوزیلینډ دپاره خطره دا ده چې نیوزیلینډ سپینران نشي وهلی. یو کین ویلیمسن چې دی هغه د سپین ښه پلیر دی، هغه واقعي لوبه کوي، ځکه هغه خپې مې استعمالوي، بار ورپسې راوځي، هغه سره شاټونه، باقي د سپین دغه ورسره نشته. نو پاکستان دپاره زما په نظر اول بیټینګ پکار دی، پوسټ ټوټل او ډیفینډ یې کا. خاص هغوی کې به فین ایلن اوچتی، فین ایلن چې هغه ډېر کویک رنزونه کوي، په 14 بالونو باندې 40 رنزونه کوي. مګر پاکستان چې اول هغه د فین ایلن نه وروسته راځم پاکستان بیټینګ ته، مهم شی دا دی چې دا بابر اعظم چې دا خبره کوي چې یاره زه باید خامخا بائی لوگو شاید پورا پاکستان میرے خلاف ہو جائے، پورے پاکستان بول رہا ہے کہ آپ نیچے آ جاؤ، نیچے آرڈر پہ آ جاؤ، مگر میں پھر بھی کسی کی نہیں مانوں گا، کسی کی نہیں سنوں گا، میں خود آؤں گا اوپننگ میں اور سب کا ستیاناش کروں گا، 15-20 بالوں پہ میں 10-12 رنز بناؤں گا، پاور پلے خراب کروں گا، پھر محمد حارث آئے گا اور پھر محمد حارث دماکا کرے گا. نه دا شی نه رو را پوه شو، تیر شه دې شي نه. د دې په ځای چې ته راځې، زما په نظر باندې ښه به دی چې پاکستان شان مسعود او دغه اوپننګ ته وباسي رضوان، دا دواړه، ځکه ګوره سیډني وکټه ده، دا شی نسته دی پکې چې داسې باونس او کیری پکې اور دوی سناره بیګ ډیل، هغه نیګیټ که بیا هغې نه وروسته چې دی سمه لوبه وکړه. نو شان مسعود چې ټیکنیکل پلیر دی، ګوره زه چې کله یم چې مثلا فخر زمان دی خو چې نه بیا چې وستي شي هغه اویلیبل سورسز نه، نو ټیکنیکل پلیر دی، سټارټ به ورته
چې شپږ اورو کې 40-45 رنځیم دیو کې اټس اوکے. که چرته څوک آوټ کیږي نو محمد حارث یاره الله پاک چې سړی ته هغه بعضې خلکو پوسټونه کړي زمونږ هم پلیرانو هغه ګل بدین او نوین الحق یو لوبه یې وکړه هلکه هغه نوین الحق خو چینج اپ پیسې کولې هغه هلته بالونه کیچونه اخیسته ستا څه کمال وروره ډیوډ وارنر باندې لیفټ نه ورته خلاصی شو پوه شو ستا څه کمال و چې تا هغې کې پوسټونه کوې ګل بدین صاحب هم پوسټونه کړي وو نو ګوره یو میچ کې مو پرفارمنس کړی دی د دې دا مطلب دی چې اوس به 50 لوبېږئ نو یو دا شی دی پوه شوې او یو محمد حارث دی. محمد حارث اول میچ کې پریشر سچویشن کې راغی د ساوث افریقې خلاف ربادار ته بالینګ کوي نور کې 150 ته بال رسوي. پارنیل چې هغه څلورم او پنځم سټمپ کې ډېر ښایسته لاین کې بالینګ کاوه پوه شوې همداسې هغه بل چینج اپ پیسې کوي نوی ډوین براو ورته جوړ شوی دی لونګین ګیدي نه مګر هغه هم ښه کویک بال کوي 140 پلس دغه کوي نو دغې بالرانو خلاف راغی فرست گیم دی پریشر سچویشن دی مګر زړور دی دغه یې واخیسته سټرایک یې واخیسته اټیک یې وکړه. بیا بنگلادیش خلاف پریشر سچویشن کې راغی پریشر سچویشن یې هینډل که او پاکستان یې زما په نظر همده ګټې ته ورساو. سمی فاینل محمد حارث ګورئ ښه محمد حارث غوندې پلیرانو نه به تمه ډیره نه ساتئ مګر یو شی زما محمد حارث کې خوښ سو چې ریکلس نه دی سمارټ دی چې کوم ځای دغه پوزیشن ښي هغه دلته وهي پول شاټ داسې وهي دغه کور باندې ایکسټرا کور باندې پورته شاټ وهي بهترین کار کوي ځکه کوم پلیر ته چې معلومات چې زما ګراوند شاټ په کور ډرایو مې مضبوط نه دی نو ښه دا دی چې اپې شي وهي په دغه باندې ترډمین او هغلته جابز غوندې کوي نو مطلب زما دغه شي نه پکې پلیر کې خوښ شو. که چېرته داسې وایي لکه آصف علي لکه خوشدل شاه لکه حیدر علي ګوره ما به تاسو ته مو خوشحاله کېږي دې خلکو ته دا یو اننګز والا دا دغه نه وي پلیر دغسې نو انشاءالله محمد حارث دی ون ډاون راشي او محمد حارث صاحب تکړه شئ ما ورته ویلي کرکټ چې د ټیکنیکل لوبه ده د پلان لوبه ده د ټیکنیک لوبه ده د ښه بالینګ ښه فیلډینګ ښه بیټینګ لوبه ده پازیټیو انرژي لوبه ده دغه لوبه ده دوه چې دا د دوه فیکټر داسې دی چې موږ مسلمانان یو الحمدلله دا د الله پاک یو غټ کرم دی دا دوه چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته د الله پاک یو داسې سپیشل ګفت دی چې که نور څوک یې کوي که نه کوي ډېر داسې شي نه وي چې په دعا کېږي کوم ځای کې چې ستا کار خراب وي هلته دعا درته هغه لاس دغې سټپ سړی پرېښودی شي نو دعا بیخي صحیح ده مګر که ته اوس دا وایې چې نه صرف په دعاګانو کېږي نو دا هم د عقل تقاضا ده چې اسټرالیا ته څوک دعا نه کوي ویسټ انډیز ته څوک دعا نه کوي وروره دغه ته څوک دعا نه کوي انګلینډ ته څوک دعا نه کوي او ورلډ کپ یې ګټي وایي هندوان خو به نه یادو ځکه چې هغوی هم لګي کړنګ شروع کړي دعاګانې هغوی خو دا نورو ته خو نه کوي مګر دا بیا هم ګټي ولې خواري کوي زحمت وباسي الله پاک یې څوک چې خواري زیاته کوي هغه ته زه ورکوم ریګارډلیس اف چې ته په ما یقین لري او که نه لري دا زموږ د رحمان ذات یو کرم دی نو ځکه دعاګانو باندې پوره ډیپینډ نه کوئ خواري به کوئ که خواري دې ونه کړه فل خواري ډو اور ډای سچویشن نو بیا به وروره ډایرکټ کراچۍ ته راځي یا اسلام آباد ته که خواري دې وکړه فاینل میلبورن MCG موست لایکلی هندوستان زه غواړم چې راشي فاینل ته ورسره پاکستان او د هندوستان مګر معلومات به هلته کېږي اوس راځم بیرته بیټینګ اورډر ته نمبر 4 بابر اعظم راشي بابر اعظم نمبر 4 راتګ سره ګوره رضوان په ټاپ کې دی ټول ټیم بیلنس کېږي ټول خلک دغه کېږي ډاډه کېږي چې رضوان هلته یو اینډ هولډ کړی شان مسعود به ډاډه لوبه کوي ورسره محمد حارث به ډاډه لوبه کوي مګر که رضوان ولیړي بابر اعظم دی 5 شي بیا محمد نواز دی رامخکې کی نه دی راځي هیڅ ضرورت نشته ځکه اټس آل اباوټ ټیم ته غواړې چې ستا ټیم ګوره 2 ګیمه دي وګټه چیمپیون بایله هیڅ شی نه نو دې وخت کې دا شی نه چې زه دې سکور وکړم تا ټول ټورنمنټ کې سکور نه کړی اټس ناټ ا بیګ ډیل مګر دې وخت کې د خپل ایګو په ځای چې دی ټیم فکر باید وکړي چې رضوان ولیړي ورسره دغه وان ډاون حارث د اوپننګ شان مسعود نمبر 4 دی ورسره محمد نواز راولېږي بیا د سچویشن ته ګوري انګلند ته نه ګوري ډیوډ میلان وان ډاون پلیر دی دا 2 ګیمونو کې چې دی 8 او 9 نمبر او دغه ته دغه کړی
نو دا د خپل سټریټجی T20 کې به دغه سټریټجی جوړه او کته چې نه मैं तो मैं हूं نو بس بیا به کار خراب وي چې کار دې خراب کې بیا ورکه کا بیختی وزي مشغول ترازو تا ټیکنیکل مشورې درکو درته یو عوام سره شیر کو کا غوي تر رسیږي کنه رسیږي والله عالم دا محمد وسیم جونیئر دا وزیر چې دا بعضی خلک سوشل میډیا کې ډیر اکټیو نو دا لګوري راګوري خو چې څونه کرسي کنه سي هغه کې سره زما کار نشتا غل خپل کوچ شتا غوي ته پیسې ورکې کنسلټنټ هایر کړی دي موږ خو دغه ته عوام خلکو سره خپل نظر شریکو ځکه چې موږ د کرکټ شوقیان یو تم د کرکټ شوقي که خوخیږي د خوخ بده شي که خوخیږي نه بل ځای ته ولاړ سه نو خبره دغه سلسله سره چې لاړ شي امداسې بیا باقی اماغه ټیم محمد وسیم جونیئر دی ورسره حارث رؤوف دی شاهین افریدي تیر ځله 4 وکټه دا 4 وکټه شاهین افریدي ته ضرورت دا د کانفیډنس لیول چې اوس په اوس بتایسته شاهین افریدي بیرته هغه شاهین افریدي ښکارا کېدل شروع شي ان شاء الله تاسو به وګورئ خو یو شی د شاهین افریدي کوشش کوي چې ټول بالونه دي دغه نه کوي فول لینث نه کوي یار کوي یو نیم د لک شارټ اف لینث هم کوي لک دغه هم کوي پیسو ځکه چې ټول چې یار کرو کې ګوره فینال انډیر روان دی اگر شی وهي هغه پریدینه نو شاهین افریدي به خصور کی ځکه 4 وکټ ورته ضرورت وو وکټ واخیستي هغه ریدمې برابر شي حارث رؤوف چې دی خو تاسو معلومات دی بهترین بالر دی هارډلی سکور کوي نسیم شاه قربان دي سم نسیم شاه صاحب چې دی یو بل شی بهترین شروع کړي چینج اف پیس او چینج اف پیس د شي خاص سمارټ موږ به وخت چې یو کال مخکې د کرکټ کا اوس کو د څو کال ز کرکټ نه کوم ډیویژن کې مخکې ټاپ لیول کرکټ هغه کې به شي کاو ما به چې بالینګ کاو یو چینج اف پیس په میوک بیټسمن به چې هو زه یو چینج اف پیس یو کنور فاست بالینګ کوي بل به میوک هغه بیټسمن چې ولا دوی وکړه دا دریم خو نه کوي دریم به میوک بیټسمن وی څلورم خو بیخي نه کوي نو په څلورم یا په دغه کې به آوټ شو دا ټول مایند گیمز دي مایند گیمز او نسیم شاه چې دی مایند گیم کوي تیز بالو کی 145 148 140 هغه هیڅ اوه بیټسمن بل راشي ټک چینج اپ پیس کی او چینج اپ پیس چې کوي باونسر کوي سلو بال باونسر هغه بیټسمن دغه شي غلط شي نشي دغه کول هغه ز بل خور روان دي تیز بلم سلو شي بل را روان دي بلم سلو شي یا په دې کې وکټ واخلي یا په ټول اوور ډیت کې وباسي نو پاکستان د پاره بهترینه سټریټجی دا ډیر ښه کار کوي ګوره دا درې وانه فاز با ما ول نه ویلو دا او محمد وسیم جونیئر ګوره مجوی دا پکې اډ کوي ولی اډ سو د پاکستان بالینګ کمپلیټ سو ډیر بهترین دغه چې یو بالر ټکیږي بل بالر د سره شتا چې بل دغه کیږي بل استعمالولای شي شاداب د پاکستان د پاره ډیر بهترین بالینګ کوي ډیر سمارټ بالینګ کوي ډیر زې په زې بالینګ کوي او د سیډنی وکټ د سپین بالرانو د پاره بهترینه ده نظم په نظر شاداب مهمي چاچا افتخار از بریلیانت ګوره دا د حفیظ غوندي چاته پته نه لګيږي پتلی گلی نه وزي 3 اوور 15 رنز یو وکټ تیر گیم کې واخیستا نو په دې بالینګ کې محمد نواز ډونټ فورګیټ دیٹ گای دا سره زیاته کیږي ورور لیفت هینډر د بنگلاديش شریف الاسلام او کدیش منهاج کوم یو نو میرانیر سو دا ولر دی ورور نو بنگلاديش په دې باندې وس 15 چکی وهي یو ور خو به سړی خامخانه واسطه ورکی دا خو بيخي ظلم دی چې ته بالینګ نه ورکای بالینګ ورک چې هغه کانفیډنټي چې کله بیټینګ ته ورځي هغه به دا فیلینګ نه کوي زه مکمل بیټسمن یم هغه لونډري هغه خپل کار کړی یو ور دوه چې راشي بیټینګ کې ډیر سور کې لګي نو چې تیر گیم کې ګوره بالینګ نو ور کړی بیټینګ ته چراغ لکه بيخي بیټسمن غوندي پورا پریشر اوور باندې نو هیله چې دغه سي دا یو څو شي نه دا پکې وکی باقی چې دی ان شاء الله نیوزیلند به هو یا تیر ځل ما ویل زمبابوے هو دا په کرکټ کې راځي مګر زما په نظر باندې ګوره ډیر د کرکټ دا پندتان پوهان پوه شو چې وسم نه شرمېږي وسم راځي خبرې کوي نو خدای مو شرموه نور هم شرمېږي ځکه تاسو یې د پاکستان ټیم چرته سیمی فائنل ته وځي بنگلاديش هندوستان وهي او په 15 رنزو بچ شوی نیدرلند به ساوث افریقا وهي داسې درته وایه چې ښه بېغمه او زمبابوې صورت رانه کوي د والو پوه شو بالکل زوی کې نه زمبابوې هم کوشش کړی وای خو صورت یې رانه کوي نو خبره ده په کرکټ کې دا شي نه کیږي تاسو سره چې داسې موقع کنه یو پکې خامخا اپسیټ کیږي هر ټیم اپسیټ کوي یو ټیم پکې یو
نه اپسیټ وکړه نه تمه و افغانستان ټیم تش تور تللی و تش تور راغی د محمد نبي بیکاره کپتاني وه بولشیټ هماغه ځای کې ما ویلي بزدله کپتاني مې نه لګېږي سی کپتان باید وي زړور کپتان وي بریو یا راشد خان یا نجیب الله زادران دغه بیا به د افغانستان ټیم او ځوانانو سره مخکې ځي نو ګوره ټیم چې دی کپتان دلته بابر اعظم هم کپتانۍ کې غلطي کوي خدای دې وکړي چې نن یې ونه کړي دا ټول شیونه په کرکټ کې ډېر مهم دي مګر سره د هر څه د پاکستان لاس بر دی ځکه پاکستان سیمی فاینل ته په داسې طریقه راووته چې مار د څه ډیرو خلکو هیڅ دغه نه چې پاکستان به سیمی فاینل ته راوځي او چې داسې راووته نو سی بمبارې سره راوتلی لکه هغه یو موټر خي چې سره راننوځي ټولو باندې एकदम عربی پکې ناستې او ټولو تښتي هغسې سلسله ده پاکستان هغسې رانوتی نو پاکستان باید ښه کانفیډنټ لوبه وکړي ښه اټیکینګ لوبه وکړي ریکلیس لوبه ونه کړي انشاءالله باقي صرف زه نه د کرکټ زیاتر ایکسپرټس چې دي هغه لګیا دي چې پاکستان به ګټي یو نیم کرا پیدا کیږي دوه شاید هغه ډیفرنٹ اوپینین ولري یو باقي بغیر دغه نه نفرت پالونه یا خلک پوه شي نفرت پال خو تاسې پیژنئ چې هسې اننیسسري لکه یو دغه خره پاکستان نوم سره الرجي لري د پاکستان ټیم یې بد راځي هغه خلک دغه دي نو زه خو زړه د خلاصه ورته یم پوه شئ موږ خو چا نه ډارېږو نه وایي زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار سم او د مخکې شی ته بیا خپله سر چوکئ نو خبره ده چې بس حقیقت دی موږ درته کرکټ ایکسپرټیز خبرې کوو څه وسو که افغانستان کې پیدا شوي څه وسو چې د یو غریب وطن وګړي یو مګر همیشه به خپل افغان راځي خپې به دې وهي بې غیرته پوه شوې په غلام سیسټم کې غلام ذهنیت سره پاتې شوی ته که زما بد یم راځي او چې هر شی هم شي که نه چې وګورم چې په ترقۍ روان یم خدا که دې خپې ووام پوه زه یم پرېږدی یو افغان دی مخکې خو ځي یو بل پردی سړی ځي ښه نه دی انګریز یا بل چا په ځای چې خپل افغان دی نو دغسې ذهنیت سره را پیدا شي دا شي نه پرېږدی ته سره افغان دی وروره ته دا چې افغانستان ما ته تذکره راکوې زه تا نه پاسپورټ اخلم تا نه هېڅ شی هم نه اخلم ستا په خوله افغان نه افغان یخ سوي نو خبرې د دې نه دي دې شیونه تېر سي دا دغه نه پازیټیو سوچ شروع کړئ د کرکټ سوچ پاکستان وی ګټي ولې ګټي ولا پاکستان دغسې ټیم دی چې راووته بالینګ فاست بالینګ یې بهترین دی سپین بالینګ یې دغه نه ښه دی پوه شوې بیټینګ کې هغوی سره فین ایلن ډیوین کان وایي دا ورسره اوپننګ ښه سټرانګ دي مګر داسې نه دی چې نه آوټ کېدو والا دي پاکستان ورسره لوبې کړي دي پاکستان ته معلومات دی چې څنګه یې آوټ کړي ون ډاون ورسره دغه پلیر دی کین ویلیمسن تیره لوبه کې ښه لوبه وکړه خو سالډ پلیر دی ډیپینډ کوي پاکستان چې کله 170 پلس ټارګېټ کړی باید نشي چیس کولی هغه کس خو اوچتې کي دغه یو ګلن فلپس پکې سکور کړی سینچري دغه یې والې ده مګر هغه شاټونه وهي هغه کیچ ورکوي هغه وکټ ورکوي بل څوک دي جیمي نیشم دا خلک وکټ ورکوي څوک چې وکټ نه ورکوي هغه کین ویلیمسن دی او ډیوین کانوای دا دوه کسان خسي دغه لوبه کوي نو باقي چې دی دا خو داسې پلیران نه دي پاکستان دپاره زما په نظر باندې هېڅ دغه نشته دی چې پاکستان باید څه مشکل ورته پیدا شي انشاءالله ګټي به د پاکستان د بریا په هیله باقي و بیا دغه نه میچ نه وروسته خبرې کوو ګورو به چې څنګه چل کېږي فاینل انشاءالله فاینل ستاسې ورور نجیب الله شینواری ستاسې د کتلو نه شیر کولو نه مینې محبت نه یو جهان مننه په لوی الله مو سپارم خدای په امان السلام علیکم